وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. کتاب ریا صالحین یوصلو شپږاتیم نمبر باب شروع بابو خبارد فضیلت د اذان کی. په دې باب کې پنځم نمبر حدیث دی. عبد الله ابن عمرو بن عاص دا روایت کوي چې یقینا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. د الله پیغمبر فرمای اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. اے مومنانو مسلمانانو کله چې تاسو اذان واورئ نو تاسو وایي هغه الفاظ چې کوم مؤذن وایي. اذان کوونکی چې کوم الفاظ وایي نو تاسو ماقت الفاظ وایي. بل روایت مسلم کې راځي چې لکه ټول الفاظ به د مؤذن سره مقه شانته وي. اما حي على الصلاه حي على الفلاح دا چې کله وي نو لا حول ولا قوه الا بالله دا الفاظ به مؤمن مسلمان وایي. په دغه دواړو کې به الله حول ولا قوه الا بالله وي. د الله پیغمبر فرمایي کله چې اذان ختم شي ثم صلوا علی به تاسو ما باندې درود ویوي. درود را باندې او چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد یو الفاظ دادي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بل الفاظ دادي نور مشته. فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. یقینا چې ما باندې یو ځل درود ویلا الله تعالی رب العالمین په دغه انسان باندې دغه په وجه باندې لس پیری درود وی. یو پیر د چې د الله پیغمبر فرمای ما باندې څوک درود وی الله تعالی په هغه باندې لس ځل درود وی. ثم صلى الله لي الوسيله. بیا تاسو د الله نه زما د پاره د وسیلې سوال وکئ. وسیله ویل کېږي نزدېکت او قربت ته. بل الله پیغمبر تشریح کوي دا وسیله څه شی دی چې دا زما د پاره تاسو وغواړئ. او د الله پیغمبر د امت نه غوښتنه کړې ده او حکم وته کړی چې ګوره تاسو زما د پاره دا مقام وغواړئ. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. یقینا دا وسیله دا په جنت کې یو مقام دی یو درجه ده چې د هیڅ یو بنده د پاره دغه درجه او دغه مقام دا نشته دی مگر د یو بنده د الله تعالی د بندگانو نه. دغه مقام صرف رب العالمین په جنت کې صرف یو بنده ته ورکوي. په دې ټول انسانانو کې په دې ټول بندگانو کې یو بنده ته ورکوي دغه وسیله مقام. وارجو ان اكون انا هو. او بل الله پیغمبر فرمایي او زه امید لرم چې دغه یو بنده چې الله ته دغه مقام ورکړي دا به زیمه د الله د پیغمبر عاجزۍ ته ګوره چې دغه یو کس چې الله دغه مقام ورکړي په جنت کې چې وسیله مقام دی دا به زیمه. فمن سأل لي الوسيله. چا چې زما د پاره وسیله سوال وکړي چې الله دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وسیله ورکړي او وسیله غوښتنه زما د پاره چې د الله نه وکړه حلت له الشفاعه. داغه د پاره زما شفاعت او زما سفارش ورځ په قیامت باندې دا داغه د پاره بالکل جایز شو او دا زما د سفارش مستحق دا وګرځیدو. مومنان مسلمانانو یو فائدہ په دې حدیث کې دا ده اذان اهمیت هغه مخکې بیان شو. کله چې اذان ویل کېږي مؤذن اذان کوي نور مومنانو له دا پکار دي چې هغه د اذان ته وګ کېږي. صحابه کرام او سلف چې زموږ استادو دا چې کله اذان ویل کېدو نو تاسو وګ وته کې خودو او داسې د وجوب اذان د کول لکه قران چې لوستل کېږي. زموږ اساس معاشره کې چې اذان ویل کېږي نو هغه د شان ته هیڅ اهمیت تصوب نه ورکوي. هغه د اذان جواب یعنی اورو کې مالګه شوی دا غم به کې ورکه شوی دا ډیر زیات کم شوی دی. اذان جواب ورکتی اذان ته وکی خودل اذان به ویل کېږي دا لاڅ کې چې اذان به ویل کېږي د مؤمنانو مسلمانانو په کورونو کې به سندرې بلګېدلې غانې بجانې بلګېدلې واده د واده په یو خپمانه چې ګډي کې خخکاری. دا زموږ اساس معاشري دغه دي هغه اصول لږه موږ تاسو ورځ تر بلې خرابېږو موږ تاسو ذلت رواني. هغه دین چې کوم د الله د پیغمبر دین دی او کوم د ابوبکر صدیق دین دی د عمر بن خطاب دین دی د عثمان دین دی او د علی دین دی دغه مشرانو چې موږ اساس کوم دین دی هغه راټینګ نکو هغه باندې دا جامع کلک ونه لګو. والله چې الله بچرته موږ تاسو عزت رانی کی وره هغه دین راټینګول پکا د عزت باغې کې دی. یو خبره دا چې
د دې روایت نه معلومیږي مخکې دا شاته معلومه شو چې اذان الفاظ الله ته ډیر خوږ دي د الله پیغمبر ته ډیر خوږ دي شیطان دغه د وجه نه منډي وي شیطان ته ټینګېدل نشي نو اهمیت د اذان د هغه چا سره د چا په لکه ایمانی د چا زړه کې د الله توحیدی نن سبا لاسه کې چې دغه شانته د یو دمتو د وجه نه دغه شانته اذان په خبرې کیږي عالم په خبرې کیږي مولا په خبرې کیږي تاسو وګورئ دغه نږدې وختونه کې تاسو خلک وی ته زما رباب نه منې زبستا مولا نه منم زبستا اذان نه منم اذان انکار د الله د وحدانیت نه انکار دی د اذان انکار ته الله اکبر نه منې ته شهادت د الله توحید نه منې ته شهادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت نه منې ته هغه د الله د کامیابی چې کوم आवाज دی هغه نه منې نو دا محترمین دې ته ډېر زیات توجه پکار ده موږ تاسو به د دین د شاعر قدر کوو اذان د دین او شاعر ده الله به خوشحالي ګډر او الله به په بدر شانته مؤمنان ته بخنه کوي ته چې دغه شانته اذان چې ویل کېږي ته به د اذان کوونکي سره غ الفاظ به وي حي على الصلاه حي على الفلاح کې به لا حول ولا قوه الا بالله دا الفاظ به دغه شانته مؤمن مسلمان وي او اذان چې کله ختم شي دا غینه بعد د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ویل او دغه شانته دعا کول هغه ان شاء الله رستراش دا بل حدیث ته وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري روایت کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا سمعتم النداء کله تاسو اذان واورئ فقولوا كما يقول المؤذن تاسو هغه الفاظ وی لکه څنګه چې اذان کوونکی لګیا دی او هغه وی اذان کوونکی چې وی تاسو حق الفاظ وی دا روایت متفقون علیه دی لو نمبر حديث وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر روایت چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من قال حين يسمع النداء کله چې من قال حين يسمع النداء کله چې یو کس وي کله چې اذان اوري یو کس د الفاظ وي اللهم رب هذه الدعوه التامه دا دعاوي چې اذان ختم شي او دا غنه بعد یو کس دا دعاوي چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته دې معنی دا چې اللهم رب هذه الدعوه التامه اے رب اے الله چې رب دې دعوت پوره کومه دغه الفاظ د اذان ته اشاره ده دي چې دا کوم الفاظ دي الله ته کامل دعوت ته دا کامل دعوت ته په دې کې د قیامت د ورځې پورې تغییر تبديل دا بالکل ناراضي والصلاه القائمه او د موږ ودرېدو چې دا مونږ به همیشه دا به قائميږي او پس موږ به رب العالمین دا جماعتونه دا به آبادی که څوک بد ګڼي که څوک په خبرې کوي آت محمد اے الله ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکه الوسیله د وسیله مقام چې مخکې ذکر شو چې دا په جنت کې یو چته مرتبه ده صرف نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی ورکي والفضيله الله فضیلت او غرواله ولا ورکه چې دا د ټول مخلوقاتنا اضافه درجه ده فضیله دا د ټول مخلوق چې الله کوم جنت او درجه ورکي دا غیر اضافه مقام او عزت چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکي وبعث مقاما محمودا یا الله تعالی زمونږ د پیغمبر دا ولګه تاغه زیاده چې هغه صفت شوی دی چې هغه شفاعت عظما دی الذي هغه دی وعدته چې تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعده کړل دا الفاظ اذان رسول سوکوي حلت له الشفاعتي الله پیغمبر فرمایي دغه مؤمن مسلمان د ظاهر فارا زما سفارش او چورس په قیامت بازار دې سفارش کوما دغه شان دا ول چی شو جایز شو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې یعنی دغه شان په دې حدیث کې موږ تاسو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دعا وکړه چې هغه د الله د پیغمبر د پاده وسیلی دغه شان د غوښتنه دا او دعا کول دي نو کله چې ځان کوون چې ځان وي نو مؤمن مسلمان با اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمد للوصيه والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته دا به دا غنه بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ودروج کوم الفاظ چاته کوم یو یادي هغه د مؤمن مسلمان وي اما ځنه خلک دا سوال کې دا دعا په زور باندې ویل دا څنګه ده نو په دې حدیث کې په زور هم دراغله اذان الفاظ باندې الله پیغمبر ترغیب ورکړي چې په زور یې ووا اقامت باندې ترغیب ورکړي چې په زور یې ووا اما په لاسفکر کې اذان کول دا په زور په کار دي او دا غشان د اقامت هم په لاسفکر وش ډیره بهتره ده اما الفاظ د
دعا د اذان نه وروسته دا چېرته په حدیث کې راغلي چې یو سړی د په زور لګي دغه شاته په زور دی هغه وي معنی دا چې کوم منهج نبوي دی په هغې کې دغه دعاګانې په زور نه دي راغلي او دا ویل نه دي پکار سنت دا شو چې اذان په زوره پکار دی اقامت که حتی الامکان هغه اوس وي په زوره پکار دی اما د هغې نه بعد د اذان وروسته کومې دعاګانې دي دا د ځان سره لوستل ویل پکار دي ځکه موږ تاسو د الله دپاره یو او د ځان دپاره یو الله دې موږ تاسو عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد